په خوشبو باندې روزه نه خرابېږي. یو خو هغه خوشبو د سړي و دماغ ته نیولې ده چې په هغه کې د ده یو مقصد دی، لکه راواخله نسواریان راواخله وروره نسوارې پزه ته نیولې ده، صحیح سلو، یا سګرېټیان راواخله وروره سګرېټ یو ځای چې کول کېږي دی قرار ورته ناست دی، دا په دې روزه مکروه کېږي. او که د غسې چا عطر ولګول هېڅ پروا نه لري، هېڅ مشکل نشته، په دې کې هېڅ پریشاني شته نه. بیا د غسې علما فرمایي ګرز راواخله، غبار راواخله، پر موټرسایکل روان وي ګرز غبار په خوله ننوتی، یا د هغسې مطلب هغه یو مچ راواخله، مچ تا پام نه و په خوله ننوتی درسه تیر سلو، یا د هغه رقم مطلب هغه دود راواخله، دود درسه تیر سلو، روان په موټرو په پښو، پروا نه لري، په دې باندې روزه خرابېږي نه. او د هغه رقم یو سړی سترګې تورې کې یا سترګو ته دوا ور واچي، هېڅ یو مشکل نشته، که څه هم د دې سترګو د دوایي خوند په حل کې راسي، علما فرمایي په دې روزه ماتېږي نه. ها یوه خبره دا ده، په غوږ کې به تیل نه اچې، په پزه کې به تیل نه اچې، دوا نه اچې، دا ډایرکټ دماغ لر رسیږي. په غوږ کې که بیا چیرې داسې خشکه دوا وله په غوږ کې د کښېښوله پروا نه لري، یا که ته وایې چې موږ غسل کوو، په غسل کې اوبه چې دي هغه داسې نه دي لکه دوا چې کومه ځي، او په غسل کې مطلب سړی ځان بچاولی هم نشي، هغه د انسان ضرورت دی، پروا چې د هغه نه لري. او بیا علما فرمایي که چا حجامه ولګوله په روزه کې پروا نه لري، چا وینه وایستله، وینې وایستله هم پروا نه لري، بیا وینه و بل چا ته ولګېد هغه هم پروا نه لري، چا انجکشن ولګوي ستنې ولګوله هم پروا نه لري، یا د هغه سره ولاړ شو ډریپ یې ولګوي هم پروا نه لري، د ناجوړۍ په خاطر. او که په دې خاطر کوي چې یاره زه به ښه زورور سمه، د دې دپاره یې کوي چې دا زما کمزوري چې د هغه ختمه شي، یا د دې دپاره یې مه کوه بیا مکروه کېږي، د دې دپاره یې وکړه چې زه ناجوړه یم، زما دا ناجوړي چې د هغه ښه شي. او د هغه رقم بله خبره دا ده، ټوټفیس راواخله، مسواک راواخله، مسواک چې هر څو تریخ کې هر څو خوږ پروا نه لري، صحیح ده، هغه سنت دی د پیغمبر علیه السلام مبارک. حتی علما فرمایي که د مسواک ذرات دي د انسان څه تېرې شي په هغه باندې روزه خرابېږي نه. او پاته ټوټپیس سلو هغه دومره ذایقه داره دی چې بیا 2 ګنټې بعد هم په خوله کې هغه ذایقه پاته وي، نو که چیرې له تا دا ذایقه تېرېږي نه بیا خو پروا نه لري، کنې عام طور د سړي څه تېرېږي بچاوېده نشته پکې، د روزې په حال کې مه کوه، بیا راولاړ څه خالي بورش ووه، خالی برش ووه هم ستا دپاره مطلب پیدا ده، تاوان چې دی هغه دی نه. او بیا بله خبره دا ده، که یو سړی راولاړ سلو په اوداسه کې یا په غسل کې مطلب په خولو په پزو اوبه ګرځولې، روزه یې په یاد وله او بیا د اوبه جنې تېرې سولې، یا په خوله کې یا په پزه باندې مطلب لوړې ولاړې، روزه په دې باندې ماتېږي، بیا به د اختر بعد یوه روزه چې د هغه راوګرځوي، صحیح سلو. او بیا بله خبره دا ده، په روزه کې یو سړی قی و بیا د بیما الټۍ وولې په قصده که بغیر د اختیاره، که په قصده ولې، که خوله ورباندې ډکېدله بیا خو روزه ورباندې ماته ده، او که خوله نه ډکېدله لږ ولې په هغه روزه ماتېږي نه. بیا که چیرې یو سړي قی واهی، هغه قی بیا د بې د ډېره معافي هغه یې بېرته تېر کوي، په قصد یې تېر کوي په خپل اختیار، په دې نو بیا روزه ماتېږي، صحیح سلو. نو یوه بله خبره دا هم ده پکې ډېرې داسې مطلب زنانې پوښتنه کوي چې موږ په دا روزه کې یو داسې دوايي استعمال کو چې هغه موږ ټولې روزې ورسره ونسو کېدلی، هو بالکل پروا نه لري. په حج کې زنانې دغسې کوي، مطلب یې دوايي د استعمالوي ګولۍ مولۍ دي، نو دوی وایي چې زموږ په حج کې زموږ په عمره کې بیا څه مشکل را نسي، د هغه رقم په روزه کې هم وایي چې روزې میاشته راسره تېره نسي، پروا نه لري، بالکل یې کولی سي، جایزه ده. خو خبره دا ده چې عزیزانو موږ به روزې نسو، او روزې به هم داسې نسو چې څنګه موږ ته الله ویلي دي، څنګه موږ ته جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم ویلي دي، هغسې به نسو. پیغمبر علیه السلام فرمایي د ایمان 80 شاخه دي، د ایمان 80 شاخه دي، افضل ترین شاخه لا اله الا الله، لا اله الا الله، چې کله ذکر کوي لا اله الا الله، لا اله الا الله، یو سل واره 200 واره کې یو واره محمد رسول الله ورسره وایي لا اله الا الله. دغه چې کوم ډیجیټل تسبیح بولې دا مه کوئ، دا یې خاص کیسه ولاکه ده. یو سړی مورد دی، یو سړی څه خپل ورد لري هغه پر کول غواړي، نو بس بیا کې وکړي په ښکاره نه، تسبیح نه تسبیح، دا تسبیح کې ریا نه راځي، تسبیح عام شی دی. د دې دا معنا ده چې زه په دې ګرده کې بزرګ یم، دا شی د ما باندې ځواب بس لا اله الا الله، لا اله الا الله، دا ډېر وایست. د الله رسول فرمایي وایي تاسو ایمان تازه کوئ. څنګه ایمان تازه کو یا رسول الله؟ د الله رسول فرمایي دا ایمان دی زړیږي لکه دا چادر پټو نه دی، کالی نه دا دی قرنیږي په درواغو، په غیبت، په بهتان، په غلط نظری، په بل. نو څنګه تازه کم؟
کپڑے خو موږ پرېږدو په صابون په سر پاو د الله رسول فرمایي ته کلمه وایه لا اله الا الله لا اله الا الله چې ته کلمه ووایه ستا ایمان تازه سو ستا د ایمان چې کومه خیره ده هغه ځینې شوه سوه او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په کثرت سره کلمه ویل ستا ایمان ته مضبوطه کوي په کثرت سره ډېر چې څومره ډېرې ویلی سي او د الله رسول فرمایي داسې زمانه به راشي خلک به لمونځ نه پېژني زکات نه پېژني روزه نه پېژني حج به نه پېژني دا سپین ږیري خلک به وایي وایي زموږ نیکهګانو څه زموږ په یاد دي هغو به دا ویل لا اله الا الله محمد رسول الله هغو به دا ویل صحابو پوښتنه وکړه ول یا رسول الله نو چې دا لمونځ نه پېژني زکات نه پېژني روزه نه پېژني حج نه پېژني نو دا کلمه پیدا ورته کوي دی چې په دغه وخت کلمه وایي کلمه پیدا ورته کوي الله رسول الله بالکل کلمه پیدا ورته کوي دغه کلمه به دوی د جهنم څخه خلاص کړي دغه کلمه به دوی د جهنم څخه خلاص کړي دا زمانه را روانه ده سپین ږیري و سپین سري به وایي وایي زموږ مشرانو به دغه تورې ویل لا اله الا الله لا اله الا الله صحابو پوښتنه وکړه نو دا لا اله الا الله څه فایده کوي نو نه لمونځ پېژني نه زکات پېژني نه روزه پېژني نه حج پېژني د الله رسول وفرمایلې ولو دغه کلمه به دی د جهنم سره خلاصوي سپین ږیری سړی راغلی ډېر تک سپینه ږیره دا وریجې تک سپینې وې پر دا سترګو رایله سوي ویلې پیغمبر علیه السلام ته ویلې ول یا رسول الله خبره ده ول وایه خبره دا ده چې یو سړی ډېر بد کارونه وکړي بېلارۍ وکړي شراب وکړي بدکارۍ وکړي ډېر غلط کارونه وکړي نو بیا څنګه الله رب العزت یې بخښي پیغمبر صاحب ته وفرمیل تا کلمه وویل ولو ما کلمه وویل زه مسلمان سوم ما کلمه وویل زه مسلمان سوم پیغمبر علیه الصلاة والسلام پوښتنه ځینې وکړه یا رسول الله ډېرې ګناوې مې کړي دي ول څونه ګناوې دي ول دونه ګناوې دي یا رسول الله چې دا مځکه و اسمان ورباندې ډکېږي دونه ګناوې مې کړي دي نو څنګه دا ګناوې الله را معافوي ول تا کلمه وویل ول ما کلمه وویل ته مسلمان شوې ول و زه مسلمان شوم پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل د دې کلمې د وجې الله ستا ټولې پخوانۍ ګناوې در معاف کړي یو کافر نه ټرمپ دا چې اوس مسلمان سي جو بایډن دا چې اوس مسلمان سي پوتین دا چې اوس مسلمان سي هغه د غوا زوی هغه مودي د غوا په بوله ګزاره ده الله اکبر دا موږ ته کلمې و اسلام ایمان را ښوولی موږ به چیش خورو چیش به نه خورو د یو نیم عربو انسانانو باچا د غوا بولو ته ولاړ هغه تبرک برکت بولي چري تر دې نه بلا بیا وقوفي سته نسته دغه مودي چې اوس کلمه ووایي بقول محمد رسول الله چې څه ګناوې کړي دي ټولې الله ورمعاف کړي چې څه ګناوې دې کلمه کې دومره پاور دی